السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حمید و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره قادیانیان دا یو کافره ډله ده چې هغه د ختم نبوت قایل نه دي، حالان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک الله پاک قرآن مجید کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. نو دا د تمام انبیاء او خاتم دی، یعنی مهر په لګیدل په انبیاء باندې. نو بهرحال دا کافران ځکه دي چې د قرآن مجید د دې آیت نه منکر دي او دوی د ختم نبوت قائل نه دي. نو د دې ظاهري علامت څه ده؟ نو یو عالم دی الله وصایا نوم دی، الله وصایا. نو هغه یو کتاب لیکلی دی آیین قادیانیت. نو هغه کې لیکلی دی آیین قادیانیت کې چې د دوی ظاهري علامې خو هغه لیکلي ډېرې دي، خو مشهورې دوه دانې دي. یو دا دی چې مسلمان پسې مونځ نه کوي، کوشش کوي مسلمان امام پسې مونځ نه کوي، ځان ته مونځ کوي، بس هسې به جمع نه اوړي را اوړي، بس چې څنګه جمع ختمه شي بیا چې مونځ کوي ځان ته یې کوي. نو یوه نښه یې دا ده چې مسلمان امام پسې مونځ نه کوي. دویمه نښه یې دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم کله ذکر شي صلی الله علیه وسلم ورسره نه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه اوس محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم، نو چې محمد ذکر شي بیا صلی الله علیه وسلم نه وایي، خو که احمد دی ورته ویلې بیا صلی الله علیه وسلم وایي. نو هغه ظاهري ډېرې نښې دي، خو دا ډېرې زیاتې مشهورې نښې دي. او تاسو مهرباني وکړئ چې هغه کتاب ځان ته واخلئ، بازار کې خرڅېږي، ډېر ارزانه دی، په 1.5 روپۍ وایي. آیین قادیانیت نوم دی، نو هغې کې مکمل د دوی تفصیل لیکلی دی. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.